د پاکستان طرف نه عملیات ټلویزیون د 12 بجو خبري ټولګه ته خراغلاس نن یک شنبه د لړم یا اقرب 15مه چې د نومبر میاشتې 14 نیټې سره برابر ده. په پیل کې د مهمه خبرونو سرټکی. روسیې وايي د خبرو دوام د سیمې دایمي حل دی. روسیې اعلان کړی چې چمتو ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رافانو ترینګلتیا او د کمولو لپاره د منځګړي رول ترسره کړي. خانمارم بالا کردن اونه بیبی کی خانمارم بالا کردن اونه همه گیره کلا گیره اونه ببینین خانمارم همه گیره په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه په خیبر پښتونخوا سیمو کې ځای خلک وایي چې د پاکستان پوځ په زور د خلکو کورونو ته ورځي او ورانه لوټماري او تشدد کوي. او په لغمان کې د ترافیکي پیښې له امله 6 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. روسیې اعلان کړی چې چمتو ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رافانو ترینګلتیا او د کمولو لپاره د منځګړي رول ترسره کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا ویلي چې د سیمې د ثبات د مسکو او نړیوالې ټولنې لپاره ستر ارزښت لري. نوموړي ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید له زغم کار واخلي او خپل ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. دا وړاندیز په داسې حال کې مطرح کیږي چې وړاندې قطر او ترکیه هم د منځګړیتوب هڅې کړې وې، خو د استانبول وروستي مذاکرات د پام وړ پرمختګ پرته پای ته رسېدلي دي. کارپوهان وایي چې د روسیې ګډون کولی شي د سولې خبرو ته نوې هیلې راژوندۍ کړي. روسي اعلان کړی چې چمتو ده د پاکستان او افغانستان ترمنځ د زیاتېدونکي ترنګړتیاو د کمولو لپاره د منځګړو رول ولوبوي. دا وړاندیز د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا کړی او ویلي دی چې د سیمې ثبات د روسیې او نړیوالې ټولنې لپاره یوه مهمه موخه ده. زخاروا ټینګار کړی چې پاکستان او افغانستان د سیمې مهم شریکان دي او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې له زغم او حوصلې کار واخلي او خپل ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. د هغې په وینا منځګړیتوب کولی شي د تلپاتې سولې او د امنیتي خطرونو د کمېدو لامل شي. د روسیې دا وړاندیز داسې مهال مخې ته راځي چې تر دې وړاندې قطر او ترکیې هم د منځګړیتوب هڅې کړې وې او څه وخت لپاره یې لنډمهاله اوربند رامنځته کړی و، خو د استانبول وروستي مذاکرات پرته له کومې مهم پرمختګ پای ته رسېدلی دي. فتوا چې ورکوي هغه دارالافتاء ده، نو بیا د پاکستان حکومت مهرباني وکوي یو استفتاء دې ولیکي د حکومت له جانب څخه د موږ دارالافتاء ته د اسلامي امارت دارالافتاء ته، نو دغه استفتاء چې وکړه بیا نو نتیجې ته د انتظار وباسي. البته څوک چې استفتاء کوي داسې انتظار د نه باسي چې خامخا د ما د فکر مطابق باید فتوا راوځي، ځکه چې خو هغه فتوا چې څوک ورکوي که نه هغه د شریعت په مقتضا باندې فتوا ورکوي، څه رقم د شریعت حکم وي هغسې فتوا به ورکوي. زخاروا خبرداری ورکړی چې د ترنګېتیاو دوام کولی شي د سیمې امنیت له جدي ګواښ سره مخ کړي او ټینګار یې کړی چې یوازینی دایمي حل لار د خبرو دوام او د داسې کړنو څخه ډډه کول دي چې د شخړې د لا زیاتېدو لامل کیږي. په همدې حال کې د سیمې نور هیوادونه هم د منځګړیتوب چمتووالی ښیي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تازه د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې هیواد یې د ترنګړتیا په کمولو کې د مرستې لپاره تیار دی. ترکیه هم ټاکلې چې یو لوړپوړی پلاوی د خبرو د دوام لپاره پاکستان ته واستوي. د دیرې اسماعیل خان په شاوخوا سیمو کې ځایي خلک وایي چې د پاکستان پوځ په زور د خلکو کورونو ته ورځي او ورانه لوټماري او تشدد کوي. په یو ویډیو کې لیدل کېږي چې د پاکستان پوځیان د خلکو کورونو ته ورغلي او هغوی سره په تشدد کې دي. خلکو له خیبر پښتونخوا حکومت غوښتي چې د دوی د عزت او وقار ساتلو لپاره یې اساسي حقونه خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدي څو ورځې وړاندې وویل د پاکستان پوځ په پښتنو قبایلي سیمو کې د خلکو جوماتونو
کورونو مقدساتو ته سپکاوی کوي. د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی اسلامي امارت سره د اړیکو ښه کولو په موخه تېره ورځ کابل ته ورسېد. سرچینې یک ټلویزیون ته ویلي چې په پلاوي کې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت، امنیتي څانګو او نورو دولتي ادارو چارواکي شامل دي. د پلاوي د سفر موخه د سیاسي، سوداګریزو، امنیتي اړیکو پراختیا او په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت په اړه خبرې اترې دي. افغانستان ته د ګاونډي او سیمې هیوادونو د لوړپوړو چارواکو له سفر وروسته دا ځل د تاجکستان یو پلاوی د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د اوسني حکومت سره د اړیکو د ښه کولو په موخه کابل ته راغلی دی. سرچینو یک ټلویزیون ته ویلي چې دغه پلاوی د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت، امنیتي برخو او د هغې هېواد د نورو دولتي ادارو چارواکي پکې شامل دي. د سرچینو په وینا د دې پلاوي د سفر موخه د سیاسي، سوداګریزو، امنیتي اړیکو پراخول او د افغانستان د سفارت په اړه په دوشنبه کې خبرې کول یاد شوي دي. د سیاسي چارو شنونکي باور لري چې له تاجکستان سره د سیاسي اړیکو ښه کېدل به په سیاسي همکاریو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا په رامنځته کولو کې ګټور پای ته ورسیږي. و مسلما با توجه با حقوق و منافع مشترکی را که افغانستان و تاجیکستان به عنوان دو کشور همسایه و همجهار با همدیگر دارند و در این شک وجود ندارد که اساساً دیدارها و گفتگوهایی که در میان مقامات این دو کشور صورت میگیره میتواند در خصوص تقویت روابط دیپلماتیک، اعتمادسازی در میان دو کشور و همچنان در حوزه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی و حتی امنیتی بسیار مهم و مؤثر واقع شود. په منځنۍ اسیا کې د هیوادونو له ډلې تاجکستان یوازینی هیواد دی چې په تیرو 4 کلونو کې له اسلامي امارت سره تودې اړیکې نه دي لرلې او په دې موده کې څو ځلې د اسلامي امارت د مخالفینو کوربه پاتې شوی دی. له دوشنبه سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا د اهمیت په پام کې نیول سره کارپوهان په دې برخه کې د همکاریو پراخول د افغانستان په ګټه بولي او په اوسنیو شرایطو کې د ښه اقتصادي اړیکو په مدیریت او ټینګار کوي. آمدن هیئت تاجیکستانی در افغانستان با وجود که دشواری‌های کلان افغانستان و پاکستان در این مورد در مورد مراودات تجاری میشه، یک نوید بسیار کلان و یک حرکت منطقه در مقابل پاکستان شمرده میشه، به خاطر که تاجیک‌ها، ازبک‌ها، ترکمن‌ها و قزاق‌ها و قرقیزستان اینا علاوه از اینکه رابط خوب از طریق ایران ندارن که باید تیر حرکت بتن، اینا یک احتیاج کلان رسیدن به بازارهای جنوب آسیا دارن و این حرکات که جنوب آسیا را باید وصل کنه امرای آسیای میانه، فقط افغانستان ما در تقریبا در اولیگوپول موقعیت قرار داریم. دا ویل چې اسلامي امارت له وخت رسیدو وروسته د اقتصاد محور سیاست په غوړه کولو سره هڅه کړې چې او نړۍ هیوادونو سره ښه اقتصادي او سیاسي اړیکې ټینګ کړي. آریانا افغان هوایی شرکت اعلان کړی چې سرلننه به د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د پریکړې له مخې د هوایي کارګو له لارې په ټیټه بیه بهرنیو هیوادونو ته د توکو صادرات او واردات پیل کړي. آریانا افغان هوایی شرکت ټولو افغان سوداګرو ته خبر ورکړی چې د هوایي کارګو ځانګړي خدمتي لړۍ نن رسما پیلوي. د شرکت په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا اقدام د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت د وروستۍ پریکړې په اساس عملي کیږي او موخه د صادراتو د کچې لوړول او د سوداګرو لګښتونو کمول دي. د خبرپاڼې له مخې د دهلي سکتور لپاره به د 1 کیلو صادراتي سوداګریز مال د لیږد بیه یوازې 1 امریکایي ډالر او د وارداتي توکو بیه به هر کیلو ته 80 سنټه وي. یادونه ده چې څو ورځې مخکې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت له همدې شرکته غوښتي و چې د کارګو الوتکې رانیسي او د ټیټې بیې په لیږد سره صادرات او واردات چټک کړي. د افغانستان له خاورې د راپورته کیدونکو ګواښونو په اړه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو وروسته د ازبکستان ولسمشر په مرکزي اسیا کې سوله او ثبات د افغانستان په پرمختګ پورې تړلي ګڼلي دي او ویلي دي چې د افغانستان پورې اړوند مسلو ته د رسیدو پرته د منځنۍ اسیا هیوادونو کې د سولې او ثبات ساتل ممکن نه دي.
اسلامي امارت له بیا واکمنۍ وروسته په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګښت خپل یو له سترو لاسته راوړنو ګڼي او د بهرني سیاست لپاره متوازن او اقتصاد محور سیاست تعریف کړی دی. خو د اسلامي امارت د 4 کلنې واکمنۍ په تېرېدو سره د سیمې او منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو څو ځله د هغو ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې ویل کېږي له افغانستان څخه سرچینه اخلي. خو په مقابل کې اسلامي امارت تل د افغانستان د خاورې له هر ډول ګواښ څخه د نړۍ ټولو هیوادونو ته د خوندیوالي ډاډ ورکړی دی. وروسته له دې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف ویلي چې د افغانستان د مسایلو له حل پرته به په منځنۍ اسیا کې د امنیت ساتل ناشوني دي. نوموړي زیاته کړې چې افغانستان کولی شي د سیمې سولې او امنیت تأمین لپاره یو ښه سیمه ییز لوبغاړی شي. د ترانس افغان ریل پټلۍ پروژه د مرکزي او جنوبي اسیا د نښلولو لپاره یوه مهمه پروژه ده او د افغانستان د اقتصاد په بیا راژوندي کولو کې مهم رول لري. افغانستان باید د سولې او امنیت د ګډې سیمې نه بېلېدونکې برخه شي څو د منځنۍ اسیا په جنوب کې د ثبات یوه کلکه کمربند رامنځته شي. حکومت سپر از افغانستان همچنان زمینه‌ها را برای تعامل بیشتر و گسترش روابط با عدالت نگذاشت قوانین و مقررات بین‌المللی و آوردن تغییرات بیشتر میسر بسازند، زیرا بدون حمایت و پشتیبانی ایجابی جهانی مخصوصا کشورهای منطقه بیرون شدن از چالش‌های موجود از افغانستان برای افغانستان غیر ممکن میباشد. کارپوهان اقتصادي رول د افغانستان لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د اقتصادي ودې په برخه کې مهم بولي او ټینګار کوي چې افغانستان باید له نړۍ سره خپل اقتصادي اړیکې لا پیاوړې کړي. بنا به موقعیت اساسی که افغانستان در میان کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا دارد از نگاه ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیک و ژئوکنومیک به کشورهای آسیای میانه هم افغانستان ارزشمند است، بخصوص کشور ازبکستان. از مجرای افغانستان میتونه کشور ازبکستان کالاهای خود صادر و وارد کرده باشه و همچنان میتونه از مسیر افغان ترانس هم رابط داشته باشه با کشورهای جنوب آسیا، پاکستان، هندوستان و بنگلادش و این به سود ما هم میتونه تمام شود. بدان زمانی که صلح و ثبات در افغانستان تامین باشه، این کشورها میتونن از طریق افغانستان با هم وصل شوند و بتونن کالای مورد نیاز خود تبادله بکنن. دا په داس حال کې ده چې د ازبکستان پلازمینه تاشکند ښار نن د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو د اومې ناستې کوربه دی. تمه ده چې په دې ناسته کې پر مواردو لکه سیمه ییزو همکاریو ته وده ورکول او د ګډو پروژو پلي کولو باندې بحث وشي. نن سهار د لغمان ولایت په قرغې ولسوالۍ کې د یوې خونړۍ ترافیکي پیښې له امله 6 کسان مړه او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دا پیښه نن سهار شاوخوا 4 بجې د قرغې ولسوالۍ د میاخان کس په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو موټر د چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله واوښت او وروسته یې ور واخیست. ځایي مسؤلین وایي چې په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 کسان په ځای سوځېدلي او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د مسؤلینو پر وینا د ټپي شویو کسانو روغتیایي حالت ډاډمن بلل شوی دی. بیا هم ښه راغلاست. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي په یو تازه وینا کې پر پښتنو سیمو د پاکستان پوځي عملیاتو باندې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې پوځ د ترهګرو په پلمه بېګناه کسان وژني او جنګي جرمونه ترسره کوي. سهیل افریدي تېره ورځ د دیرې په سیمه کې یوې غونډې ته په خبرو کې څرګنده کړه چې په تیرا کې د پوځ لخوا وژل شوي 21 کسان ټول بېګناه او هیڅ یو وسلوال هم نه و. ښاغلي افریدي د پوځ په خطاب کې زیاته کړه چې تاسو بدماشي کوئ، تاسو په لوی لاس زما د خلکو وینه څښئ. نوموړي ټینګار کړی چې د پښتنو سیمې اوس هم د بېګناه خلکو پر وړاندې د پوځ د بېځایه تشدد ښکاره دي او د عدالت غوښتنه کوي. له تاسو خپل ټول همکاران نه په مننې سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.